disorder یا disorder of kidneys خبر به موږ کوو د disorder disorders of څه شی به وو kidney موږ ډېره په ډیټیل باندې وویله نو نن به موږ د هغې د disorders خبره کوو یو زموږ څه یاد ساتئ orderly ښه order او یو زموږ څه disorderly کله چې زموږ څه په نارمل فنکشن کې خرابي راشي څه پکې راشي خرابي پکې راشي نو موږ وایو چې order چې کومه دی هغه زموږ څه شو ډسټرب شو کله چې زموږ څه یو نارمل فنکشن ډسټرب کېږي نو د دې لپاره به موږ ټرم یوز کوو څه ډسآرډر اوس کډني ده د کډني نارمل فنکشن زموږ څه شی دی څلور فنکشن زموږ د کډني ویلیو څلور فنکشن یو په ډیټیل ویلیو څلور فنکشن زموږ څه کوم دي یو زموږ څه ایکسکریټري فنکشن دی دویم ریګولیټري فنکشن او هومیوستاتیک فنکشن چې ونه دریم چې زه درته کله کوېسچن وکړم چې په پروني ټاپک کې څه مشکل شته او تاسو ما ته په جواب کې ووایئ چې نو اټ مینس چې زه به یې کوېسچن وکړم چې د هغې انسر ما ته میلاو شي دریم مې کوم فنکشن ویلی و څه شی و نو دا څه شي مطلب دا ده چې ته لا اوس هم نه وزګار شوی کتاب کتلو تر پاکستان او افغانستان میچ د انجوای کاو ګوره یاد ساتئ کله چې میچ ګورئ هم خپل کتاب ته راته ووایه عبدالله functions of kidney منګه د کډني فنکشنز لیکلي موږ اوس د هغې د ډسآرډر په ډسآرډر چې موږ کله خبره کوو موږ چې کله په ابنارملټي خبره کوو په پیتالوجي خبره موږ کوو کله موږ د هغې په ډیزیز باندې خبره کوو اټ مینس چې موږ ته به د دې د نارمل فنکشن فتئ کله زه د نارمل فنکشنز نه خبر نه یم ما ته اناټومي د هغې یاده نه وي فزیولوجي راته د هغې یاده نه وي نو په پیتالوجي به زه څه پوه شم آرډر او په ډسآرډر کې به فرق وي که نه د موږ څه موږ ویلو چې د کډني زموږ څه مین څو فنکشنز دي دا زموږ څه کډني ده دا زموږ څه څو فنکشنز کوي یو موږ ویل چې دا زموږ څه ایکسکریټري آرګن دی دا زموږ څه ایکسکریشن کوي مین دویم موږ ویلو چې دې زموږ څه په هومیوستاتیک کې فنکشنز دی او دا زموږ څه د واټر او الکترولایټس څه کوي ریګولیشن کوي ریګولیټري فنکشن دی ته موږ وو د هومیوستاتیک کې موږ ویلو بل موږ ویلو چې دې زموږ څه انډوکراین فنکشن دی انډوکراین ډفرنٹ ټایپ اف هارمونز زموږ څه دا خارجوي انډوکراین هارمونز هغه هارمونز چې ډایرکټ په بلډ کې خارجېږي څلورم فنکشن زموږ د دې میټابولیک ویلو موږ ویلو چې دا زموږ ویټامین ډي چې کله تیار شي د سکن او د لیور د پروسس نه تاو شي کډني ته دا لاړ شي نو زموږ اکټیو ویټامین ډي زموږ دا تیاری په انډوکراین فنکشن کې به تاسو رینین نوم اورېدلی یو خاص قسم پروټین دی رینین د اریتروپویټین نوم به م اورېدلی اریتروپویټین دا نوم به م اورېدلی دا چې کله زموږ څه د اریتروپویټین خارج کړي نو دا زموږ څه بون میرو ته ځي او دا زموږ څه د آر بي سیز پروډکشن زموږ څه سیوا کوي رینین مې درته ویلو چې بلډ پریشر زموږ څه کم یا سیوا یې بلډ پریشر په ریګولیشنز کې زموږ څه رینین خارج شي او بیا انجیوټنسینوجن او بیا زموږ څه انجیوټنسینوجن 2 ته کنورټ کی په لنګس ته لاړ شي لیور ته دلته راشي هلته او بیا زموږ څه آرټیریو کنټرکشن او ډایلیشن دا زموږ څه نو دا د دې انډوکراین فنکشنز موږ ویلو په میټابولیک کې موږ ویلو چې دا زموږ څه ویټامین ډي چې کومه دی دا زموږ څه اکټیو فارم ته کنورټ کوي د سکن د پروسس نه پاس شي هلته لاړ شي اکټیو ویټامین ډي موږ ویلو چې دا ریګولیټ کوي څه شی زموږ سره ریګولیټ کوي بلډ پریشر ما تاسو ته نه ویل چې جی اپریټس لګېدلي دي 1.2 میلیون نیپرون دی په هغې کې زموږ څه سیلز دي زموږ بلډ پریشر هغه سینس کوي بلډ پریشر ریګولیشن کې کار کوي زموږ د بلډ والیوم هغه زموږ څه سینس کوي زموږ څه د باډي کې په فلویډ کې د الکترولایټس د سوډیم د هایډروجن آین کنسنټریشن د دې ټولو زموږ څه دا سینس کوي په باډي کې کمی دا ری ابزارب کوي په باډي کې سیوای دا زموږ څه د باډي نه څه کوي الیمینیټ کوي نو دا ریګولیټري فنکشنز دی ایکسکریشن موږ ویلو چې د باډي نه زموږ څه ټاکسیک سبسټانسز ایمونیا جوړیږي ایمونیا لیور ته ځي زموږ څه یوریا ته کنورټ کیږي او د یوریا بیا ایکسکریشن زموږ څه د کډني په ذریعه باندې کیږي دا په اوبو کې زموږ څه ډیزالو شي نو دا ایکسکریټري فنکشنز دی که د دې په دې فنکشنز کې زموږ څه د اني کاز د وجې نه پیتالوجي راله او خپل کار یې پرېښوستو دې ته به موږ ډس آرډر آف کډني وو کاز به ولې راځي موږ وو چې یا به زموږ څه ایکسټرنل فیکټر په دې کې انوالي ایکسټرنل یا به په دې کې زموږ څه انټرنل فیکټر زموږ څه انوالي انټرنل فیکټر
پیتولوژیکلی دا زمونږ څه کېدی شي پیتولوژیکلی یا کیمیکلی زمونږ څه په باډي کې زمونږ څه راتلی شي فنکشنز راتلی شي که د ایکسپلینیټري پرپس دپاره دلته موږ یو ډایګرام جوړ کړو دا زمونږ څه یو سړی دی صحیح ده د دې سړي به دلته زمونږ څه په دې ځای کې سرکولیټري سیسټم وي په دې سرکولیټري سیسټم کې به د هارټ دوه حصې یو هارټ چې کومه دی دا به زمونږ څه بلډ چې کومه دی ریسیو کوي د لنګز نه او زمونږ څه به ډفرنٹ پارټ ته اکسیجنیټډ بلډ لیږي او بل پارټ چې کومه دی دا به زمونږ څه دا ډي اکسیجنیټډ بلډ چې کومه دی دا به زمونږ څه لنګس ته لیږي او په لنګس کې به زمونږ څه د دې اکسیجنیشن کېږي او دا چې کله اکسیجنیشن د دې زمونږ څه وشي نو واپس به دا زمونږ څه راځي او دا به زمونږ څه د دې لیفټ هارټ په ذریعه ډفرنٹ فارټس ته څه کېږي ډسټریبیوټ کېږي ما تاسو ته ویلي چې دا کله دا ایورټا زمونږ څه لاړه شي نو زمونږ څه یو دې سایډ ته کډني ده یو زمونږ څه دې سایډ ته کډني ده دې لوکیشن موږ ویلی او موږ ویل چې دې ته زمونږ څه دې کډني ته زمونږ څه بلډ څوک سپلای کوي بلډ زمونږ څه دا آرټري ورته سپلای کوي په دې هایلس باندې او بیا د دې کډني سټرکچر موږ جوړ کړی و تاسو ته یاد دي دا فار ایگزامپل زمونږ څه د کډني سټرکچر دی بین شیپ هم جوړ کړی و بیا د دې نه موږ دلته موږ دې ته په دې هایلس باندې هایلس یا په هایلم باندې دې ته یوریټر نه نستلی و څه شی هم نه نستلی و یوریټر دا یوریټر موږ ایکسپینډ کړی و داسې دې ایکسپینډډ پورشن ته موږ پیلوس ویلی و څه مو ورته ویلی و پیلوس ویلی و او د دې چې بیا موږ کله کراس سیکشن اخیستی و نو د دې دوه حصې موږ اخیستې وې یو موږ دا بیروني حصه داسې اخیستې وه دې بیروني حصې ته موږ څه ویلي و دې ته موږ کارټکس ویلی و او یو هم دا اندروني حصه اخیستې وه دې اندوریني حصې ته موږ څه ویلي وه میډولا هم ورته ویلې وه او بیا په دې کې موږ پایرامډز جوړ کړي وو که تاسو ته یاد وي پایرامډز موږ داسې جوړ کړي وو چې زموږ هسې دا د کارټکس طرف ته موږ دا بیس بیولی او اپیکس یې موږ دلته راوستی و دلته یې موږ بیس بیولی او دا اپیکس یې دلته راوستی و په دې طریقه باندې موږ دا جوړ کړي وو او دا پایرامډ سټرکچر په دې طریقه باندې موږ جوړ کړی و دا اوس وګورئ زمونږ څه په دې کې ما نپران جوړ کړي وو که تاسو ته یاد وي نپران مې پکې جوړ کړي وو او دا نپران ما په دوه قسمه جوړ کړي وو یو کارټیکل نپران و یو زمونږ څه جکسټا میډولري نپران و او د دې دا ما کوزه دا پروکسیمل کنولوټیډ ټیوبیول راوستی و بیا مې دا دلته بیولی و بیرته واپس بیا مې دلته دا دغه کړی او بیا مې دلته کلیکټینګ ډک په شکل کې راوستی و کلیکټینګ ډک په شکل کې دا نپران بیا موږ غټ کړی و دلته دې ته ما څه ویلي و دې حصې ته دې ته ما ګلومیرولس ویلی و د دې ګلومیرولس ما دلته دا پروکسیمل حصه جوړه کړې وه پروکسیمل او بیا مې چې دا ډاون بیولی و دا ما لږه تین جوړه کړې وه دې ته تین ډسینډینګ لیمب لوپ اپ هینډ ما ویلی و او دا مې بیا داسې یو ټرن اخیستی و عمران خان چې کوم یو ټرن اخلي هغه شان یو ټرن صحیح ده منې به دا یو ټرن مې اخیستی و داسې او بیا ما دا دلته داسې بیولی و او بیا ما دلته کلیکټینګ ډکټ جوړ کړی و ما تاسو ته ویلي چې کلیکټینګ ډکټ د دې نپران نه دلته بیا د بل نپران نه بیا دلته د بل نپران نه دلته زمونږ څه د بل نپران نه دې ته ډفرنټ نپران چې کوم دي په یو کلیکټینګ ډکټ کې زمونږ څه کېږي دا کولاویږي او دا سټرکچر چې کوم دلته به ما یورین جوړ کړی و که تاسو ته یاد وي د دې سټرکچر د دې سیل ما داسې جوړ کړی و چې دا زمونږ څه دلته د دې برش بارډر و دا د دې سیل و یاد شورته اوس لږ لږه تپوس باندې پکې کومه داسې زموږ څه دا سیل زموږ دا سیل دلته موږ دې له څه شی راوستی و دې له موږ کیپیلري راوستی و اپرنټ کیپیلري م راوستی و د دې سیډه م ورله راوستی و خو د دې سیډه به موږ راولو نو دلته به بیا رسې راتاو کړو او دا موږ ډیوایډ کړی و په څه کې په کیپیلري کې او واپس هم د دې نه وړوکی نری شان کیپیلري جوړ کړی بیا هم داسې راوستی و او دا موږ دلته څه کړی و په دې ځای کې م واپس بیرته په کیپیلري کې ډیوایډ کړی و او ری ډیوایډ کړی و دې ته موږ پیریټیبولري کیپیلري ویلې و دا کیپیلري مې ته بیا جوړ کړی و آرټریول او بیا مې د دې نه بعد وینیول جوړ کړی و او ریزن مې ورته ویلی و چې الله تعالی دا ډیویشنز د خپل رول نه والې کړی دی پرون هم دا ویلي دي اوس وګورئ ما تاسو ته ویلي و چې په دې کې زموږ څه دا دغه چې کومه دي دا په دې کې سلیټس دي
څه شی دي سلیټس دي پورز دي سوراخ دي دا بلډ چې کله دلته راشي نو د دې بلډ زموږ سره ډېر زیات های پریشري فلټریشن های پریشري نو زموږ سره د هایر پریشر په ریزلټ کې دلته زموږ سره دا سبسټانسز چې کوم دي دا زموږ سره څه کېږي فلټر کېږي. اوس وګورئ دلته کله چې دا سبسټانس زموږ سره فلټر کېږي په دې سبسټانسز کې موږ ویلو چې فرسټ اف آل خو دا ټول شیان زموږ سره دلته چې کوم بلډ وي بلډ چې کوم راځي د بلډ موږ دوه حصې ویلې وي یو ته موږ بلډ سیلز ویلو څه شی ورته ویلو بلډ سیلز یو ته موږ پلازما ویلو پلازما موږ ویل چې 55% زموږ سره پلازما ده زموږ سره په یو هارت بیټ کې موږ 100% بلډ راوستو 20% بلډ موږ دلته راوستو 20% په دې 20% کې دا پلازما زموږ سره دلته فلټر کېږي په دې اوبو کې یا په دې پلازما کې زموږ سره دلته په ډیزولټ فارم کې ډیفرنٹ سبسټانس دا زموږ سره دلته په دې کې فلټر کېږي هر هغه سبسټانس چې د هغې سایز زموږ سره د دې سلیټس نه د دې سرو نه د دې پورز نه کمی او هغه زموږ سره نان پولري چارج پارټیکل نه وي نو هغه زموږ سره دلته فلټر کېږي په دې اوبو کې چې کوم ډیزولټ فارم کې سبسټانسز دي په دې کې زموږ سره ګلوکوز شته په دې کې زموږ سره اماینو اسید شته په دې کې زموږ سره سم پروټین شته واړه مالیکولر انزایمز انسولین خبره کولی شئ یا د هیموګلوبین پریګمنټس په دې کې زموږ سره شته دی په دې کې زموږ سره یوریا شته دی یوریا په دې کې زموږ سره ډیفرنٹ ټایپ اف ویسٹ پروډکټ نور هم زموږ سره شته دی په دې کې سوډیم شته دی په دې کې پوټاشیم شته دی په دې کې میګنیشیم شته دی په دې کې کیلشیم شته دی ډیفرنٹ په دې کې اکزیلیټ شته دی دا ټول سبسټانسز د دې نه فلټر کېږي زمونږ سره که 100% بلډ دلته زمونږ سره فلټر شي 100% بلډ دلته فلټر شي نو زمونږ سره په دې سیل کې واپس د دې نه ری ابزابشن شروع شي څه شروع شي دا ری ابزابشن په دې سیلز باندې کېږي دا او په دې کې زمونږ سره چې دا کم سبسټانس لاندې داسې ډاون ورځي او دا زمونږ سره په اخره کې دلته اپیر کېږي نو دا ټول اسینشل سبسټانسز چې کوم دي چې کوم زمونږ سره باډي ته ریکوایرډ سبسټانس یا اسینشل چې کوم دي اسینشل سبسټانسز دا زموږ سره واپس ری ابزاب شي دا چې کله ری ابزاب شي نو دا بیا کیپیلری کې شامل شي فار ایگزامپل دا ګلوکوز دا دننه دا بار ته نه پرېږدي زموږ سره صحیح ده دا ټول زموږ سره یا دا نور سبسټانس دا زموږ سره دلته نه پرېږدي بار ته که ته د دې یورین کنسنټریشن زموږ سره چک کې او دا اوبه دلته روانې نو په هایر لیول باندې به بیا د اسمولریټي ووایي چې زموږ سره دا څومره کنسنټریټډ دي په دې ځای کې څومره کنسنټریټډ دي بلډ څومره کنسنټریټډ دی اسمولریټي زموږ سره څومره دا یاد ساتئ 290 ملي اسمول 290 ملي اسمول چې کومه ده دا زموږ سره اسمولریټي اف د ایکسټراسیلولر فلویډ او د بلډ ده نو دا اسمولریټي به تاسو ووایي چې دلته به بلډ څومره اسمولري دومره به څومره زموږ سبا په دې ځای کې تاسو د کډمي اسمولریټي ګورئ دلته به ګورئ دلته به تاسو ګورئ اسمولریټي چې څومره کنسنټریشن زموږ سره دلته دی نو په دې ځای کې به زموږ سره ډېر زیات کنسنټریټډ به ډیپ څومره ډیپ دا به دا ام سی کیوز ولا بیا راولي خدا به تاسو له په اف سی کې په انټر ټیسټ کې راولي نو په سیکنډ ایئر کې به په ډیټیل دا وایي ضرورت هغې ته نه دا اوبه داسې روانې دي او دا زمونږ سره د دې نه اسینشل سبسټانسز انکلوډینګ الکترولایټس دا زمونږ سره ری ابزاب کېږي اوس دا د نارمل فنکشن دی اوس زمونږ دیو ته ما ویلي چې زمونږ سره په دې ځای کې یو خاص سیلز الله تعالی په دې دغه کې پیدا کړي دي په دا فار ایگزامپل زمونږ سره یو ګلومیرولس دی سوري ګلومیرولس نه زمونږ سره دا نیپرون دی نو زمونږ سره دلته چې دا کم آرټري راغلي دي او بیا دلته کم دغه جوړ کړي زمونږ سره نو زمونږ سره د دې سیلې د دې ځای نه دلته یو خاص سیلز وخیږي او د دې کیپیلري نه راشي اپرنټ نه او دا زمونږ سره یو خاص قسم اپریټس جوړ کړي هغې ته جسټا ګلومیرولس اپریټس موږ وو جی اپریټس ورته وو او په دې اپریټس کې زمونږ سره الله تعالی دا ایبیلیټي ښي ده چې دا زمونږ د دې په دې ځای کې چې زمونږ سره د سوډیم مقدار ډېر دی که کم دی دا معلوموي په دې بلډ کې ستاسو معلوموي چې سوډیم کم دی که ډېر دی د دې پی ایچ ستاسو معلوموي چې 7.4 دی که د 7.4 نه زمونږ سره ډیکریز دی که د 7.4 نه زمونږ سره انکریز دی دا ایبیلیټي الله تعالی په دې جی اپریټس په دې سیل کې زمونږ سره ایښې ده نو دې ته پته لګي دې ته یوازې صرف د دې پته نه لګي چې زمونږ سره بلډ کنسنټریټډ دی او اوس اسیډک دی که بیسک دی دې ته د دې هم پته لګي چې زمونږ سره د دې بلډ والیوم اوس زمونږ سره ډېر زیات بلډ پریشر لري که کم بلډ سیوا دی که کم دی د دې مطابق الله تعالی دا ټول کیپیلري د دې قابل جوړ کړي چې زمونږ د باډي نه
زمونږ سره سالوټس بارته وباسي ایکسکریټ کې واټر اضافي چې کوم دی هغه زمونږ سره بارته وباسي یا یې ریټین کی ریبزورب کی واپس زمونږ سره په بلډ کې شامل شي او زمونږ سره په مختلف کنډیشنز کې زمونږ په باډي کې فلکچویشن چې کوم دی چې هغه فیټل نشي او موږ شوق ته لاړ نشو موږ ډای نشو دا د دې نارمل فنکشنز دی کله کله داسې کار وشي چې زمونږ سره په دې بلډ کې د اکزلیټ او د کیلشیم مقدار ډیر زیات سیوا شي ستا په باډي کې اکزلیټ دی او که ستا په باډي کې کیلشیم دی که سوډیم دی او که دا اسیډک میډیم دی او که دا بیسک میډیم دی دا په هر یو سیل کې بر دې په خپل لیول باندې ډیلینګ کېږي خو که ستا په باډي کې ټاکسیک سبسټانس دی او که ستا په باډي کې ستاسو ګډ سبسټانس دی آل آر ډیلټ بای څه د نیپران. اوس وګورئ ستاسو سره کله کله داسې کار وشي چې زمونږ په دې بلډ کې د دې کیلشیم مقدار دومره زیات شي چې دا زمونږ سره په ډفرنټ ټیشوز کې اکمولیټ کېدل شروع شي. کله کله دا وشي چې دا د دې اکزلیټ سره زمونږ سره کیلشیم اکزلیټ جوړ کړي کیلشیم اکزلیټ دا کیلشیم اکزلیټ راشي او دا چې کله دلته ځي دا په دې ځای کې زمونږ سره جمع کېږي په دې ځای کې څه جمع کېږي جمع کېږي دا کیلشیم زمونږ سره چې کله دلته جمع شو نو دا زمونږ سره د کیلشیم اکزلیټ کاڼې دلته جوړ کړي کیلشیم اکزلیټ ستاسو په ګردو کې کاڼې جوړېږي کډني سټون جوړېږي ولې جوړېږي زمونږ سره په بلډ کې د کیلشیم لیول انکریز شو د کیلشیم لیول چې کله زمونږ سره په بلډ کې انکریز شي نو هغې ته مونږ څه وو هایپر کیلسیمیا ورته وو کله چې دا په بلډ کې سیوای نو بیا ورته هایپر کیلسیوریا وو نو د هایپر کیلسیمیا د وجې نه زمونږ سره هایپر کیلسیوریا کاس کېږي دا به زمونږ سره څوک ډیل کوي د باډۍ نه بیا څوک وباسي کډني به وباسي نو دا راشي او دا زمونږ سره کیلشیم اکزلیټ کاڼې دلته جوړ کړي کیلشیم اکزلیټ کاڼې زمونږ سره په باډۍ کې چې کله کاڼې جوړېږي 75% په دې کې زمونږ سره کیلشیم اکزلیټ کاڼې جوړېږي دا اکزلیټ چې کومه دی دا زمونږ سره په ټومیټو کې او پلس په گرینی لیفز ویجیټیبل کې زمونږ سره دا سبسټانس موجودي څه موجودي دا سبسټانس که موږ داسې خوراک خورو یا چاول رایس په هغې کې هم دا موجودي نو زمونږ په باډي کې به اکزلیټ هایپر اکزلوریا د دې د وجې نه به زمونږ سره اکمولیشن آف کیلشیم اکزلیټ دلته کېږي او دا به زمونږ سره کاڼې جوړ کړي نو زمونږ سره اکثر داسې کار وشي چې زمونږ سره د دې نارمل فنکشنز به د دې کډني د وجې د دې کاڼي د وجې نه ډسټرب شي اوس که دا کاڼی دلته دی څه مسله خو نه کوي که دا وړوکې دی هم څه مسله نه کوي خو که دا کاڼی چېرته غټ شي او دا راشي او دا زمونږ سره دا یوریټر بند کړي نو بیا به څه وشي بیا به زمونږ سره تشې میتیازې چې کومې جوړېږي هغه به بلاک شي دا چې کله بلاک شي نو زمونږ سره به دا ځای ډایلیټ کېدل شروع شي دا دننه ایریا به دی به پریشري د بار نه به پریشري دا چې کله زمونږ سره پریشري نو دا دی به کولاو شي دا چې کولاو شي په دې کې به اوبه دلته جمع کېږي دې ته موږ بیا هایډرونیپروسس وو څه ورته وو هایډرونیپروسس نو کډني به په هایډرونیپروسس کې لاړه شي چې په هایډرونیپروسس کې لاړه نو زمونږ سره به د دې هغه فنکشن نورم ډسټرب شي دا مسله که چېرته تا ته مسلسل 15 کاله 6 کاله 10 کاله یا 20 کاله وچلېده او دا مسله زمونږ سره های پریشر و دا فار ایگزامپل پیپان دي دا پیپ که تاسو د موټر نه سټارټ کړئ او د هغې په خوله ته لاس کېښودو نو زمونږ سره به په دې موټر پریشري دا به ګرمېږي اخر به موټر زمونږ سره وسوځي نو زمونږ سره که دا لار دې ته بندله شوه د کاڼي د وجې بندله شو دا کاڼی زمونږ سره بار ته ریلیز نه شو نو زمونږ سره که چېرته دا په دې کډني کې نو دا کډني به زمونږ سره رینل فیلیر طرف ته لاړه شي او زمونږ سبا رینل فیلیر وشي نو په کډني فیلیر یا په رینل فیلیر کې به موږ ډفرنټ کازز وو خو زمونږ سره یو کاز چې کومه دی دا ستاسو کډني سټون هم کېدلی شي که دا چېرته ستاسو په لارج اماونټ کې زمونږ سره جوړ شي د دې نه هټ کر زمونږ سره د دې کیلشیم اماونټ کله سیوا شي خو اکزلیټ زمونږ سره نارملي یو سړی چکني نه خوري یو سړی سلاد نه خوري یو سړی ټماټر نه استعمالوي خو هغه زمونږ سره داسې شیان استعمالوي چې زمونږ سره د هغه په باډي کې د فاسفیټ اماونټ دي نو د دې کیلشیم فاسفیټ کاڼی زمونږ سره په دې ځای کې جوړ شي څه شی جوړ شي د کیلشیم فاسفیټ کاڼی زمونږ سره جوړ شي کیلشیم فاسفیټ زمونږ سره چې کله جوړ شي دا کیلشیم فاسفیټ چې کومه دی دا 15% کاڼی زمونږ په باډي کې کیلشیم فاسفیټ د وجې نه کېږي
زمونږ سره فاسفیټ لیول په بلډ کې انکریز شي دا د باډي نه کډنی ایکسکریټ کوي دا د باډي نه زمونږ سره هغه وباسي د لیول هغه کم دغه ساتي نو د دې د وجې نه زمونږ سره دا کاڼې هم په کډنی کې جوړیږي او کیلشیم فاسفیټ کاڼې بیا زمونږ سره 15% د دې نه هټ کر زمونږ سره که تاسو لیدلي موږ پروټین خورو پروټین زمونږ سره چې کله د پروټینو بریک ډاون کیږي د امینو اسیډونو زمونږ سره څه شی جوړیږي یوریک اسید جوړیږي څه شی جوړیږي یوریک اسید دا یوریک اسید دا یوریا دا ټول شیان زمونږ سره د الیمینیټ کول د باډي نه دا چا کار دی دا د کډنی کار دی دا زمونږ سره شي او دلته زمونږ سره یوریک اسید ډیپوزیشنز وشي د یوریک اسید د وجې نه دلته زمونږ سره کاڼې جوړ شي او دا کاڼې چې کومه دی تقریبا دا زمونږ سره 10% کاڼې زمونږ په کډنی کې د یوریک اسید د وجې نه جوړیږي د دې نه هټ کر زمونږ سره دوه قسمه کاڼې نوري یو ته زمونږ سره سیسټین ټایپ کاڼې وایي سیسټین او یو چې کومه دی زمونږ سره زینتین ټایپ دی ها زینتین ټایپ نو دا ټریسز اماونټ کې جوړیږي ټریسز اماونټ کې کله کله د کیلشیم سره د فاسفیټ په دغه باندې چې کومه دی د فاسفیټ په ځای باندې میګنیشیم کیلشیم او فاسفیټ درې واړه میلاو شي د دې درې واړو کاڼې زموږ سره جوړ شي هغه کاڼې به ډېر زیات خطرناکي هغې ته موږ سټیګ هارن کاڼې وو سټیګ هارن سټون ورته وو هغه داسې کاڼې چې دا فار ایگزامپل زموږ سره کاڼی دی نو د دې پسې داسې دا ځیان جوړ شي دا تیره دغه پسې جوړ شي او زمونږ سره دا کډنی ډېره زیاته زمونږ سره انفیکټ کوي نو زمونږ سره بیا دلته د انفیکشس چانسز ډېر زیات سی وایي د انفیکشن ټرمز زمونږ سره ډېر سی وایي یاد ساتئ په دې کې زمونږ سره دا ځینې کاڼي چې کومه دي سیسټین زینتین یا دا نور کاڼي دا زمونږ سره په ایکس رې کې په الټراساونډ کې نه راځي ښه نو د دې په الټراساونډ یا نه د کلینیکل موږ ډایګنوس کوو درد پرې راځي درد چې څومره وړوکې کاڼې او هغومره به درد په سړي باندې ډېر زیات سیوا راولي نو زمونږ سره کله داسې کار وشي چې زمونږ سره د میټابولیکلی د ډایټ د وجې نه یا د نیوټریشن د ډفرنٹ سبسټانسز د زیاتوالي د وجې نه ډسټربنس پیدا شي او هغه ډسټربنس زمونږ سره لاړ شي او کډنی افیکټ کړي او زمونږ سره په دې کډنی کې د دې د زیاتوالي د وجې نه اکیمولیشن اف سټون وشي او دلته زمونږ سره کاڼي جوړ شي اوس که زمونږ سره دا کاڼي واړی او د دې زمونږ سره د دې یوریټر نه سایز کمی او دا زمونږ سره د خپل ځای نه ریلیز شي نو دا په تشو میتیزو کې چې موږ ډېرې زیاتې اوبه څکو نو په دې باندې پریشر راځي او دا په تشو میتیزو کې زمونږ سره څه کېږي ایکسکریټ کېږي خو که چېرته د دې ډایمیټر د دې یوریټر د ډایمیټر نه زمونږ سره سیوایي نو بیا دا پاسبل نه وي د دې لپاره بیا موږ ټریټمنټ کوو لیتروټریپسي ورته وایي لیتروټریپټر مشین باندې موږ ایکسټرا کارپوریل شارټ ویوز چې کومه دي د هغې په ذریعه د ایکسریز په ذریعه دا موږ ټارګېټ کوو دا چې کله موږ ټارګېټ کړو نو دا موږ چې کله په دې باندې هغه ویو د هغې مشین نه ورپرېږدو د دې مشین نه دا ویوز پې کله چې ورشي ایکسټرا کارپوریل یا ایکسریز په دې باندې ورپرېږدو نو دا زموږ سره مات کړي دا فوز یا پاوډر فارم ته موږ یا سین ټایپ ته موږ بدل کو او بیا دغه شګه چې کومه ده په تشو میتیزو کې زموږ سره داسې ځي نو ایکسټرا کارپوریل یا زموږ سره د یوریک اسید دپاره موږ یوریډینال ګرینیولز نوم به تاسو اورېدلی داسې بوتلي هغه موږ ورکړو هغه یوریک اسید د باډي نه زموږ سره الیمینیټ کوي هغه ورکړو یا د دې لپاره موږ د سیسټین په نوم باندې یو ټیبلیټ راځي هغه ورکړو دا کاڼې مات شي هغه کاڼې ماتوي دا د باډۍ نه وځي کله داسې کار وکړي چې زموږ سره دا کاڼې موږ یاد ساتئ دا کاڼې به هله موږ ټارګېټ کوو چې دا کله د یوریټر نه زموږ سره باري کله چې د یوریټر ته کاڼې راغلی او دلته ونښتلو نو دا بیا زموږ سره د ویوز دلته رسایي نه کېږي یاد ساتئ دا کډني زموږ سره بیک سایډ ته دي دا زموږ سره دا ماشین بیک سایډ ته لګو او په دې باندې د بیک سایډ نه موږ دا ویوز ټارګېټ کوو نو چې څومره دا کاڼې موږ ته دلته نږدې دی او د دې پیلوس نه او د یوریټر نه جدا دی نو د دې ټارګېټینګ به زموږ سره ډېر زیات په سوټیبل میتھډ باندې کېږي او پراپر وی باندې به دا موږ ټارګېټ کولی شو چې دا لږ مخکې لاړ شي نو بیا به دا ټوله کډني ته کراس کې بیا بځي نو زمونږ سره لیتروټریپسي د دې کاڼو دپاره کوم چې د کډني په دې کارټکس کې یا دلته نږدې موجود دي په هغې کې ډېره زیات یوزفول که نه نو دلته بیا ډېره زیات یوزفول نه د ویوز هغه دغه زمونږ څخه ختم شوی هغه سټرنګ زمونږ څخه ختم شوی چې دا د ایبل شي چې دا کاڼې زمونږ سره مات کړي نو بیا موږ څه کار کوو بیا موږ سرجیکلی کډني چې کومه ده دا اپریټ کوو د فرنټ سایډ نه موږ ورځو کډني ته موږ ایکسس کوو کډني راوباسو بیا سرجیکلی د دې نه موږ کډني چې کومه دی هغه موږ ریموف کوو نو موږ یا میډیکلی د دې ټریټمنټ کوو
یا منګه چې کومه د نان سرجیکل ټریټمنټ بای د ویوز د دې یا د ریډیشنز په ذریعہ دا منګه ټارګټ کوو او یا منګه دا چې کوم دی سرجیکلی ریموف کوو. اوس وګورئ دا مسله چې کومه ده ما تاسو ته وویل چې زمونږ څه یا انټرنل مسلې د وجې نه یا د ایکسټرنل مسلې د وجې نه. نو د کډني کې مسله راتلی شي. اوس دا زمونږ څه د میټابولیزم ډس آرډر دی، میټابولیک ډس آرډر دی چې زما زینتین لیول، زما سیسټین لیول یا زما د یوریک اسید لیول هندل کیږي نه، یا زما سره فاسفیټ لیول یا زما سره کیلشیم لیول خو صحیح نه هندل کیږي. کله چې دا نه هندل کیږي نو الټیمیټلی به د زمونږ سره افیکټ په چا باندې؟ په کډني باندې. د دې نه هټ کر ایکسټرنل کاسز کې ستاسو مطلب څه کیدلی شي؟ داسې کیدلی شي چې ایکسټرنلی ستاسو د بار نه پیتوجن رالی او دلته انفیکشن کاس کو، انفیکشن او د انفیکشن د وجې نه ستاسو کډني په فیلیر کې لاړه. یا ستاسو یاد ساتئ ستاسو کله دلته ګن شاټ وشو، ګن شاټ او ستاسو آرټري ده او د دې آرټري نه ستاسو بلیډینګ کیږي. څه شی کیږي؟ بلیډینګ کیږي، بلیډینګ. اوس ستا په باډي کې 5 لیټر بلډ دی. دا 5 لیټر بلډ چې کومه دی دا زمونږ سره څوک پمپ کوي؟ دا هارټ پمپ کوي. دا هارټ زمونږ سره پولي دا چې کله پمپ کیږي نو زمونږ سره دا آرټریم پولي، دا آرټریم پولي بیا چې واپس کوم وین دلته راځي د دې سوپیریر وینا کیوا په ذریعہ باندې دلته چې کوم وین راځي دا وین هم زمونږ سره فولي. کله چې زمونږ سره وینیولز راشي او دا زمونږ سره د دې نه مخکې دلته کیپیلري زمونږ سره راغلی، کیپیلري بیډه دا چې کله راشي دا کیپیلري بیډه نو دا زمونږ سره دام د بلډ نه پیلي. ښه ستاسو شاک شو، ستاسو 3 لیټر یا څومره چې کومه دی دا ستاسو لاس شو. چې دا لاس شو نو آیا دا 2 لیټر بلډ چې کومه پاتې ده دا به په یو ټیم باندې زمونږ سره دا هارټ او دا څومره چې سرکولیټري چیمبرز دي یا ویسلز دي یا ټیوبز دي دا به پاسیبلی چې دا به زمونږ سره دغه وساتي ډک. اوس که دا ډک ساتي آیا دا پاسیبل ده په یو هارټ بیټ کې یا زمونږ سره په یو منټ کې یا زمونږ سره چې څومره دغه کېږي بلډ پمپ کوي دا او دا زمونږ سره 20% د کډني ته راځي، آیا دا به د کډني ته پاسیبلی چې دا بلډ زمونږ سره دلته راشي؟ اوس دا خو یوازې دلته نه یو ګلومیرور ته به موږ بیا وو چې زمونږ سره څومره بلډ دا دلته فلټر کوي. کله چې زمونږ سره د بلیډینګ د وجې نه سرکولیټري شوک وشي نو زمونږ سره کډني ته زمونږ سره څه کېږي؟ بلډ نه میلاویږي. بلډ چې نه میلاویږي کډني به زمونږ سره په فیلیر کېږي. دا بل کاز کېدلی شي. د دې نه هټ کر زمونږ سره که ستاسو های بلډ پریشر دی، هایپرټینشن دی، یو سړی هایپرټینسیو دی، نارمل به یو سړی زمونږ سره که په 120/80 mmHg کې د بلډ پریشر نو دته موږ نارمل بلډ پریشر وو. سیسټولیک او ډایسټولیک بلډ پریشر به وو په سرکولیشن کې. دا اوس د یو سړي دی او د 10 کالو نه یا د 20 کالو نه بی پی های دی او دا ډاکټر له نزي او 200/150 دی ده. اوس دا په دومره پریشر کې دلته ستاسو بلډ په څومره پریشر کې پکار ده او دا بلډ ستاسو راځي او دا په 200 کې راځي او دې دومره پریشر په دې باندې پروډیوس کړی دی. زمونږ سره چې څومره زیات په های پریشر باندې دلته زمونږ سره دا بلډ راځي نو دا به دلته زمونږ سره په دې ځای کې انفلمیشن او دا به زمونږ سره دلته مسله کلاس کوي، نیپرایټس به کاس کوي. یو دا وجه کېدلی شي، بل به په دې باندې ډېر زیات په پریشر باندې ورځي نو دا به زمونږ سره دا ګلومیرولس چې کوم دي دا به زمونږ سره نان فنکشنل کېږي. نو چې دا کله زمونږ سره نان فنکشنل ته 1.2 میلیون نیپران د 10 کالو نه د 20 کالو نه یا د 15 کالو نه مسلسل ته په های بلډ پریشر باندې په دې باندې بلډ ورواله او فلټریټ کوه نو دا به خپل کار پرېږدي. کله چې د دې خپل کار دا پاتې شو فار ایگزامپل زمونږ سره دې نه به هغه سبسټانسز چې کوم زمونږ سره د دې د سایز نه واړه دي یا زمونږ سره چارج دی هغه نه پاس کېږي، خو چې های بلډ پریشر شو او دا ځای دې ورته دلته کو، دا ځای دې ورته دومره کو، دا انفیکټډ شو، دا سوري لږ زمونږ سره غټ شو. زمونږ سره البومین پروټین چې کومه دي تاسو به نوم اورېدلی البومین پروټین، د البومین پروټین سایز چې کومه دی ایګزیکټ د دې سرو برابر دی او کولی شي چې زمونږ سره دلته لاړ شي او دلته پاس شي، خو نارمل کډني کې زمونږ سره دا نه پاس کېږي. د هغې ریزن دا دی چې تاسو ته پته وي چې په البومین پروټین باندې هم چارج دی او په دې سرو باندې دلته زمونږ سره بیسمنټ ممبرین دی په هغې هم چارج دی. نو دا چارج پارټیکل چې کوم دي دا یو بل زمونږ سره ریپل کوي نو د دې د وجې نه زمونږ سره دا نه ځي. خو که زمونږ سره نیپرایټس وشي، انفلمیشن اف د نیپران وشي، سوري کولاو شي نو بیا به زمونږ سره البومین پروټین هم ځي. یاد ساتئ د البومین پروټین ډیفرنٹ فنکشن دی، خو چې یو تاسو ته یادي زمونږ سره د دې بلډ په دې رګونو کې دا بلډ دننه چا نیولې ده چې دا بار ته نه پرېږدي، ګنې دا خو زمونږ سره بار به ایکسټراسیلولر فلویډ ته تللی، زمونږ سره اسموټک پریشر د
کانسټنټ ساتلو لپاره الله تعالی البومین پروټین جوړ کړی دی. چې جوړ کړي البومین، چې البومین پروټین کله ایکسترا سیلولر فلوئډ ته رالی یا زمونږ څه په یورین کې زمونږ څه لاس شو، نو زمونږ څه به دا بلډ په باډي کې دننه نه ټینګېږي، دا به بار ته راوځي او د انسان په جسم کې به په ټوټل جسم کې به اوبه کېږي او دا به زمونږ څه غټېږي. یو د رینل فلیریا د کډني ډس آرډر اولنی اپشن به دی، کرچا مخ پړسېد خپې یې پړسېدلې اوبه پکې وشولې د ګردو ټیسټ ډایرکټ کوئ او د پروټین ګورئ چې پروټین په دې کې راوځي که پکې نه راوځي. پروټین راوتل د کډني فلیر طرف ته روانې دي، ډایرکټ یې زمونږ څه یورالوجسټ یا کډني سپیشلیسټ ته رسوئ. نو دا البومین پروټین نارمل نه وځي، خو چې دا کله زمونږ څه دلته وځي چې دا دلته وواته نو ستاسو دا ټول بلډ به اوس کیپلري پرېږدي او دا به د کیپلري نه او د آرټریول نه او د دې رګونو نه بار ته وځي، ایکسټرا سیلولر فلوئډ ته به ځي. دا پلازما به بار ته ځي، پلازما چې بار ته ځي زمونږ څه به مخ هم پړسېږي، زمونږ څه به خپې هم پړسېږي، زمونږ څه به دا ځینم یاره وایي مخ یې وپړسېدو، یاره وایي ګردې فیل شوي. نو د عامه خبره ده، هر سړی دی نه خبر دی، خو چې سټوډنټ ته لاجیک معلومي چې ولې په ګردو پیل کېدو کې د انسان مخ پړسېږي، بیا مخ ولې ول پړسېږي نور ځای نه، چې دا تاسو ته لاجیک معلومي. نو زمونږ څه داسې کار وشي چې دا زمونږ څه کله ګلومیرولو نیپرایټس وشي او دا شیان زمونږ څه وځي، نو زمونږ څه پروټین چې لاس شي نو زمونږ څه سړی په شاک کې ځي او د دې د وجې نه زمونږ څه انسان چې کوم دی هغه ډیت کاس کېدلی شي. د دې نه هټ کر زمونږ څه د هایپرټینشن نه یا زمونږ څه د ګلومیرولو نیپرایټس نه زمونږ څه داسې ټاکسیک سبسټانس راتلی شي، داسې ټاکسیک سبسټانس چې هغه زمونږ څه فار ایگزامپل یا په الرجي کې به راته زه ووایم، په الرجي کې یا په سیپټیک شاک کې به راته زه ووایم یا به راته په نور دغه کې کله کله داسې چل وشي زمونږ د یو شي نه الرجن پارټیکل رالی، پولن ګرین رالی هلته دننه، نو هلته زمونږ څه په الرجن شاک کې زمونږ څه ویزو ډایلیشنس کېږي، دا ویسلز ډایلیټ کېږي، دا رګونه زمونږ څه ډایلیټ کېږي. دا چې کله زمونږ څه ډایلیټ شي نو چې دا رګونه کله زمونږ څه ډایلیټ شي نو دا اینه ټوله په دې رګونو کې پاتې شي او دې هارټ ته زمونږ څه بلډ نه راځي، په رګونو کې پاتې شي. نو چې په رګونو کې دا 15 لیټره بلډ پاتې شي دا هارټ ته نه راځي، چې هارټ ته نه راځي نو هارټ به بلډ کډني ته بلډ څه پمپ کړي، کډني ته زمونږ څه بلډ نه میلاویږي. کډني ته چې کله زمونږ څه بلډ نه میلاویږي نو کډني به خپل کار پرېږدي او کډني فلیر به زمونږ څه وشي. کډني چې کله خپل کار پرېږدي او زمونږ څه دا فلټریشن د دې لپاره بلډ زمونږ څه نه راځي، زمونږ څه یو سړی په سیپټیک شاک کې تللی دی یا زمونږ څه په هایپر سینسیټیویټي ریاکشنس کې تللی دی، نو د دې د وجې نه هم کډني زمونږ څه کار پرېښودلی شي، دا هم زمونږ څه په دغه کې تللی شي. کله چې کډني زمونږ څه کار پرېښودو یاد ساتئ ډفرنټ مسلې به زمونږ څه راځي، ډفرنټ مسلې، خو یوه مسله دا ده چې زمونږ څه په بلډ کې د یوریا لیول انکریز شي. د یوریا لیول یوریا زمونږ څه په لیور کې جوړیږي، په بلډ کې زمونږ څه سولوبل ده، کډني ته ځي او کډني زمونږ څه د باډي نه الیمینیټ کوي. کله چې زمونږ څه د یوریا لیول انکریز شو نو دا یوریا زمونږ څه ځي او دا زمونږ څه بلډ دغه ته راځي، برین ته راځي. برین ته چې کله راشي په برین کې زمونږ څه دلته خاص نیوکلیای دی، هغې ته بیزل ګینګلیا وایي، بیزل نیوکلیا یا بیزل ګینګلیا، هغه زمونږ څه دلته اکمولیټ کېږي او دا زمونږ څه دلته ده او سړی زمونږ څه چې کومه دی ډایرکټ ایسته بیا زمونږ څه کېږي ډای کېږي. نو راشي او دا زمونږ څه ډېره زیاته ټاکسیک ده، ټاکسیک برین افیکټ کوي، برین چې افیکټ ډایرکټ انسان مړ کېږي. نو کډني فلیر کې چې لاړې په ټیم باندې دلته ډایلیسس ونه کو او دلته تا بلډ ټرانسفیوژن ونه کو او یا د ورته ډایلایزر مشین ونه لګاو نو او دا یوریا لیول تا کمپلیټ نه کو نو زمونږ څه انسان څه شي مړ شي. نو د ډفرنټ میکانیزم د وجې نه زمونږ څه ګردې چې کومه دي دا کار پرېښودلی شي او دا زمونږ څه فیل کېدلی شي، په دې کې ډس آرډر راتللی شي. ما تاسو ته وویل چې یا پکې کاڼي کېدلی شي یا زمونږ څه په میټابولیکلی په دې نیوټرنس چې کوم میټابولایټس دی او هغه ایکسکریشن غواړي هغه زمونږ څه اوکلیټ شي، یا د دې نه هټ کر زمونږ څه په سرکولیټر شاک کې څوک لاړ شي یا زمونږ څه بلیډینګ وشي، یا د دې نه هټ کر هم داسې هم کېدلی شي که نه چې دلته زمونږ څه ټیومر راوخیږي، رسولی په دې کې راوخیږي، ټیومر پکې راوخیږي. چې ټیومر راوخیږي او دا دی زمونږ څه بند کړي، دلته هم ټیومر راوخیږي، میټاسټاسیس وشو، دلته هم ټیومر راوخیږي، کارسینوما پکې وشوه. نو د ټیومر د وجې نه زمونږ سم دا مسله زمونږ څه کېدلی شي. نو د مختلف وجوهات د وجو نه ګردې ستاسو کار پرېښودلی شي. کله چې ګرده په دې خبره کې ناکام شي چې دا زمونږ د باډي نه ویسټ پروډکټ الیمینیټ کړي او زمونږ باډي ته فرش بلډ راکړي، دې ته موږ به رینل فیلیر یا کډني فیلیر وو. کډني چې کله زمونږ سفیر شي نو د هغې لپاره بیا موږ داسې کار کوو چې موږ دې ته یو مشین لګو.
دا ماشين چې کله مونږ ولګو هغه ته مونږ ډایلایزر ماشين وو، هغه ته مونږ څه وو ډایلایزر ماشين ورته وو، ډایلایزر ماشين. په دې ډایلایزر ماشين کې مونږ داسې کار کوو چې مونږ د دې سړي د دې رګونو نه یو پیپ بوزو او په دې پیپ کې د بلډ زمونږ څه داسې ځي. دا بلډ چې کله دلته ځي نو دې ته مونږ دلته ماشين لګولی. په دې ماشين کې زمونږ خاص ممبرین لګېدلی او په هغې نه ډیفیوژن زمونږ څه کېږي او دلته مونږ دې ته یو ټیوب لګولی، په هغې کې زمونږ څه فرش فلټریټ یا فرش واټر چې دا زمونږ څه دلته ورځي او دلته مونږ بل ټیوب دې ته لګولی چې کوم شی زمونږ څه فلټر کېږي او په هغې کې زمونږ څه کوم ویسټ میټیریل هغه دلته اکیمولیټ کېږي. دا بلډ زمونږ څه د دې آرټري نه را روانی د دې ممبرین نه داسې پاس کېږي، ویسټ میټیریل دلته اکیمولیټ کېږي، فرش واټر دلته ورځي او موږ د دې نه بل ټیوب یا بل کیتیټر یا بل پایپ داسې راوستی او هغه موږ دلته په وین کې ورکلی. په وین کې دا بلډ چې کله دلته زمونږ څه ځي د دې نه دا وینه پاس کېږي او زمونږ څه په دې کې موږ یو خاص قسم یو پرده لګولی، یو ممبرین هم لګولی او د هغې نه زمونږ څه دا ویسټ پروډکټ چې کومه دي هغه فلټر کېږي. دا ویسټ پروډکټ زمونږ سره دلته په دې کې اکیمولیټ کېږي او فرش زمونږ سره دې نه دې له واټر ورځي چې دا زمونږ سره دا فلویډ ورځي چې دا زمونږ سره څه وکړي دا بلډ فلټر کړي او بیا زمونږ سره صفا کېدو نه واپس دلته زمونږ سره دلته راځي. دې ماشین ته مونږ هیمو ډایلایزر وو او دې پروسس ته مونږ هیمو ډایلیسیس وو. نو مونږ بیا داسې کوو چې زمونږ سره کله په کډنی کې څه مسله راشي نو هغې ته موږ ډایلیسیس کوو. څه ورته کوو ډایلیسیس ورته کوو. ډایلیسیس چې کومه دی دا زمونږ څه د ریموول آف ویسټ مټیریل فرام د بلډ دی. بای ټو ویز یې موږ کوو. یا داسې کار کوو چې دې ته ډایلایزر ماشین ولګو او زمونږ څه د دې نه پاس شي ویسټ مټیریل ته فلټر شو واپس بلډ زمونږ څه باډي ته رالی. د ماشین په ذریعه وشو، د ډایلایزر په ذریعه باندې وشو. دا ماشین از ا ارټیفیشل کډنی زمونږ څه کار کوي. دا زمونږ سره څه کوي ارټیفیشل کډنی زمونږ سره کار کوي. یعنی څنګه چې کډنی زمونږ سره دا سبسټانس فلټر کوي نو زمونږ سره داسې دام فلټر کوي. یا موږ داسې کار وکړو چې دا بلډ چې کومه دی د دې انسان په دې خېټه کې زمونږ سره یو خاص قسم پرده ده. دا پرده چې کومه ده دا پرده دا زمونږ سره دوه لیرونه جوړه ده. یو ته ویسرل پیروټونیم وایي، یو ته پیرایټل پیروټونیم وایي. د دې ویسرل او پیرایټل پیروټونیم په منځ کې زمونږ سره فلویډ دی. موږ داسې کار وکړو چې د دې سړي د خپل بلډ چې کومه دی دا موږ د پیروټونیم ته ډایورټ کړو. دا په خېټه کې دا پرده انسایډ د هیومن باډي دا پیروټونیم ته ډایورټ کو، د بار نه دې ته یو کټیټر را پاس کو. په دې کټیټر باندې دې ته موږ فرش فلویډ پرووایډ کوو. څه وکړو فرش فلویډ ورته پرووایډ کوو. کله چې دا بلډ دلته ورشي نو دا دې پردې نه زمونږ سره څه کېږي دا زمونږ سره فلټر کېږي. دا چې څنګه فلټر کېږي نو دا زمونږ سره سیمي پرمیبل ممبرین ده. څه ده سیمي پرمیبل ممبرین ده. دا ویسټ مټیریل زمونږ سره دلته پاتې کېږي او په دې طریقه باندې زمونږ سره دا بلډ منګه دغه کوو فلټر کوو او بیرته زمونږ سره په سرکولیشن کې شاملیږي. زمونږ سره ځینې خلک دا پروسس خوښوي، ځینې خلک دا پروسس خوښوي، خو ځینې خلک دا ډسلایک کوي. دا د دوانو زمونږ سره اډوانټیجز او ډس اډوانټیجز مې ډس اډوانټیجز د دې ماشین دا دي چې زمونږ سره فار ایگزامپل یو سړی دی د هغه ګردې فیل شو هغه ته ایډز لګېدلی دی یا هغه ته هیپاټایټس بي تور زیړی دی یا هیپاټایټس سی دی ورته یا ورته نوره بیماري ده. هغه سړي ته ډایلیسیس په دې ماشین باندې وکړو نو دا ډېره په ګرانه باندې دا څوک دومره زیات بیا سټیرایل کولی نه شي چې دی نو چانس شته دی چې دې ته موږ کوم ماشین دې سړي ته لګوو نو دته د دې سړي نه ایډز دلته ولګي او دا بیماري دته زمونږ سره را منتقل شي نو د انفیکشن چانسز په دې مسله کې شته. دویم دا په هسپتال کې دی ته به په بیډ باندې دته پروځي په بیډ باندې به پروت ته به دلته زمونږ سره دی ته ایډمیټ دا ماشین به تا ته په یو سایډ لګېدلی تا ته به دلته کټیټرې لګېدلي دلته به هم درته لګېدلي سوري تا ته به دلته کینولې لګېدلې او د هغې نه به ستاسو یو دغه تلی ټیوب او دلته به هم لګېدلي دا به راځي او دا به د ماشین نه پاس کېږي واپس به تا ته په بل وین کې کرسپانډینګ چې کوم غټ وین هغې ته به واپس دا زمونږ سره شاملېږي. نو زمونږ سره به باونډ دی دا د هغې خلکو دپاره چې څوک وایي زه د خپل جاب نه چوټي نه کوم یا څوک جاب کوي یا څه نو دا موویبل دی دا فکس دی دا موویبل دی دا انسایډ د باډۍ موږ لګو چې د باډۍ لګو دا ستاسو فلټریشن په دغه کېږي ته ورسره ګرځېدی شي تللی راتلی شي خو یاد ساتئ دا افیشینټ نه دی دا زمونږ سره 100% ویسټ پروډکټ چې کومه دي زمونږ سره نشي دغه کولی دا فلټر کولی نو زمونږ سره افیشینټ نه دی یوزفل نه دی نو دې د وجې نه اگر چې موبایل دی د دې د وجې نه دا خلک لږ ډسلایک کوي. زمونږ سره چې کله کډني خپل
کار پرېنی او هغې ته موږ ډایلایسس کوو یا ډایلیسس هم ورته ځینې خلک وایي. نو دا ډایلیسس د دې پرمننټ حل نه دی، د دې پرمننٹ ټریټمنټ دا نه دی او د دې څخه زموږ ګردې بیرته خپل کار شروع کولی نه شي. موږ داسې کار کوو چې موږ د بل سړي نه ګرده واخلو او په دې ځای باندې ورته ګرده دلته ولګو، دا ګرده مو ورته ولګول او دا موږ د دې ځای سره کنیکټ کړو. دا تیاره ګرده ته موږ نه لرې کوو، صحیح ده، بله ګرده ورسره دلته موږ ولګو. دا ګرده موږ د هغې کسانو نه اخلو، تاسو به بیا ووایي په دې باندې یو خاص قسم ریسپټر په دې سیلز باندې، په دې تقریبا 7 که 8 ټایپ ریسپټرز دي. هغې ته موږ ټیشو ریسپټرز ووایو، میجر هیسټو کمپټیبلټي دپاره موږ اخلو چې زمونږ سره په دغه ریسپټر کې 3-4 قسمه دا ریسپټر سیمي، نو زمونږ سره دا کډني موږ وایي میچ کیږي. کله چې کډني میچ کیږي او دا موږ ټرانسپلانټ کړو او ویې لګو کډني ټرانسپلانټ ورته وکړو، نو دا زمونږ سره دا کډني چې څوک ورکوي دا ډونر یا څوک چې اخلي دا اکسپټر وي. د کډني د ډونر او د اکسپټر به زمونږ سره میچنګ اف د کډني برابري که نه وي، که چېرته موږ دا ولګو زمونږ امیون سیسټم راځي او دا ریجکټ کوي. کله چې دا زمونږ سره ریجکټ کړه نو بیا زمونږ سره دا ټرانسپلانټ کامیاب نه دی او دا بیا زمونږ سره انسکسسفل دی. نو د کډني ټرانسپلانټ دپاره موږ چې کوم کلوز ریلیټیوز دي د هغو نه کډني اخلو، یا د خور نه یا د مور نه یا د ترور نه یا د ترور د زوی نه یا د ترور د لور نه. د دې خلکو هغه ټیشو ریسپټرز چې کوم دي هغه زموږ سره لږ سیف وي. نو که موږ چېرته د کډني فیلیر دپاره ټریټمنټ د پرمننټ طریقه باندې کوو نو زمونږ سره دا کډني چې کومه ده بیا موږ دې ته کډني ټرانسپلانټ کوو او دا موږ یو کډني راوړو د زړې د پاسه موږ دا لګو او دا اټیچ کوو او موږ په دې طریقه باندې دا مسله چې کومه ده په دې طریقه باندې حل کوو. صحیح ده. نو دا کډني په باره کې لټل بیټ خبرې وې شارټ ون ته کې